حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا. ودري قبلي د بدلیدلو نه بعد الله سبحانه وتعالى یو بل خبر ذکر کوي مسلمانانو ته، هغه ته یو قسمه تسلی ورکوي او الله فرمایي ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الله د مخکې موږ ته خبرداري راکوي چې مسلمانانو انسانانو تاسو چې ژوند کوئ په دنیا کې نو تاسو باندې به قسمه امتحانات راځي، کله به مالونه کمیږي، قحط به راځي، کله به ستاسو په مابین کې مرګ حایل کیږي، ملګري به د دنیا نه ځي، بلکې تاسو به صبر کوئ او دا خبر به کوئ چې انا لله و انا الیه راجعون. ملګرو دا کلمات اکثر مسلمانانو ته یاد دي، لیکن افسوس خبره دا ده چې موږ د دې په معنا باندې نه پوهیږو چې دې معنا څه ده. د دې الفاظو معنا دا ده چې موږ ټول د الله سبحانه وتعالی یو، هغه پیدا کړي یو، موږ ټول به دغه الله ته واپس کیږو. یعنې کوم نعمت چې ستاسو سره دی نو د الله سبحانه وتعالی دی، هغه تعالی درکړی دی او چې کله هغه غواړي نو هغه به ستانه اخلي. دا یو عامه خبره ده چې په دې دنیا کې به انسان د مختلف قسمه مصیبتونو سره تکلیفونو سره مخامخ کیږي، لیکن هغې مطلب به دا نه چې ته به د خپل احباو نه د خپل خپلوانو نه به ځان لرې ساتي. لکه تاسو به د شتې ملګرو اکثر په دې ملحدینو کې دا نظریه ده، دا سوچ دی، هغوی دا خبره کوي وایي ګوره ته چې کله یو فیملي سره اوسېږي، د خپل مور پلار خویند ورونو سره یو ځای اوسېږي، د ملحدین دا خبرې کوي نو دوی وایي چې آیا تا ته پته شته چې مرګ به یوه ورځ خامخا راځي او دغه خلک به ستا نه جدا کېږي؟ دا به څومره لوی غم او تکلیف وي چې موږ سره مخامخ کېږو. نو دغه خلکو بیا دې غم او تکلیف یو علاج ښوولی دی او هغه ډېر ناشنا دی. نو دغه خلک وایي چې د غم او تکلیف هغه علاج دا دی چې ته د خپلوانو نه ځان لرې وساته، د خپل مور پلار وروڼو خویندو سره یو ځای مه اوسېږه، لرې ترې اوسېږه او ډېر زیات د هغو سره مه میلاوېږه. دې وجې نه که ستاسو په مابین کې چېرته مرګ واقع شي نو تا ته بیا هغومره غم هم کم میلاوېږي. یعنې د غم نه د خلاصېدو دپاره دې خلکو دا یوه طریقه تاسو ته ښوولې ده او دا ډېره د افسوس خبره ده چې انسان هغه تکلیف خو جدا دی چې انسان مړ شي او دنیا نه لاړ شي، لیکن دا بل تکلیف هم ورکوي چې ته په ژوندانه باندې د خپل احباو نه جدا شي. حالانکه زموږ اسلام موږ ته ډېره ښایسته طریقه ښوولې ده او الله فرمایلي دي چې داسې غمونه به راځي، مرګ به راځي، تکلیف به راځي، ولږه به راځي، کله به مالونه کمیږي، کله به یو تکلیف کله بل، لیکن تاسو په هغه وخت کې د صبر نه کار اخلئ او د صبر وال خلکو دپاره بیا دغه انعامات دي کوم چې په وروستني آیتونو کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي. نو زموږ دین مونږ د سټرس نه د غم نه بچ کوي او د هغې دپاره ډېره ښکلې طریقه موږ تاسو ته ښایي چې هغه د هغه طریقې نه ډېره بهتره ده کوم چې دغه ملحدین نور خلکو ته درس کوي. نو دا دنیا په دې کې دا ژوند د دغه خلکو دپاره ابتدا او انتها ده د دوی په نظر کې، حالانکه دا ژوند خو وړوکې شان جلکي ده دغه زندګۍ دپاره کوم چې د مرګ نه بعد را روانه ده.